نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ایاکم والجلوسا فی الطرقات، ځان وساتئ د ناستې پلارو کې او پلاره کې د ناستې ډېر ضررونه دي. یو سړی پلاره کې مجلس کې او کینی دې د وجې نه خو نبي علیه السلام ته منع کوله ځان وساتئ د لارې د مجلس. د ټول نه غټه خبره دا ده چې د هغه لارې حق به ادا نه کړي او کله چې د یو څه حق نه ادا کې مې کوه د لارې حق نشي ادا کولی په لاره کې ونه کښېني. فقالو لکه څنګه چې دا صحابه وویل صحابه یا رسول الله د الله رسوله ما لنا سرې موږ لره من مجالسنا بدون نشته دی موږ لره د مجلس کولو نه خلاصې موږ خامخا ضرورت دې ته راځي چې موږ د په لار کې مجلس وکړو په لار کې دې کښېنو نتحدثو فيها چې موږ خبرې کوو د یو بل سره په دې کې. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم دا او خبرې فضول خبرې نه وي دا او هر سوچ هر ناسته هر مجلس دا و چې موږ ایمان خپل تازه او د آخرت په باره کې خبرې او د سوچ او فکر به او غم د آخرت به اوسو. نو فرمایل رسول الله صلی الله علیه وسلم فاذا بیتم الا المجلس، نو کله چې انکار کوئ تاسو سوا د دې نه چې مجلس خامخا کوئ، انکار کوئ خو د مجلس نه کوئ، مجلس خامخا کوئ او د دې نه مخلاصي نشته. نو فاتوا الطريق حقه، نو ورکې لارې د لارې حق د هغه د لارې حق به ورکړي لارې حق ادا کړي. قالوا ویلې وما حق الطريق او صدا صدې حق د لارې یا رسول الله یا رسول الله د لارې حق صدې د لارې بس حق دینم دا معلومیږي چې یو څه درته پته نه وه نو تپوس پکې کوه چې اوس صحابه داسې ونه ویل چې ټیک ده لارې حق به ادا کړو. ولې د لارې د حق درته معلومات نه نو تپوس وکړه د لارې څه حقوق دي. زمونږ په اسلامي شریعت کې د هر څه طریقې شته دی او د هر څه اسلامي او شرعي لارې شته. هغې کې هر څه ذکر وي چې هره لاره کې کښېنې څنګه به کښېنې، کښېناستل پکار دی که نه، که بیا کښېنې نو څنګه به کښېنې، یو مجلس کې به څه باندې بیا کښېنې، روټۍ خوري څنګه بیا خوري، په کومه طریقه به ورته کښېنې، څوک به ځان ته پرېږدي روټۍ کې څوک به نه پرېږدي. دا ټول څیزونه د شریعت اسلامي کې او نور بېشماره څیزونه د شریعت اسلامي کې ذکر دي ولو که مسلمانان د هغې نه غفلت کړي. قال او فرمایل نبی علیہ السلام عض البصر بصري وکف الاذى، نظر کاته ساتل. پنځه خبرې ورته وکړي، پنځه حقونه د لارې. یو دا عض البصري نظر دې ښکته ساتل، نظر به ښکته ساتي. ولې دې کې ډېر حکمتونه دي. اگر که موږ عمل به موږ د حدیث د وجې نه په دې باندې کوو د الله رسول داسې نور حکمتونه دې کې ډېر زیات دي. یو خدا ته په لاره کې ناست دي او نظر دې ښکته نه دی او څوک روان دي دې لاره باندې څوک ورته وګوري. یعنې سړي به هم نظر ښکته ساتي او ښځې به هم ساتي. یو خدا سړی به ښځې ته نه ګوري، ښځې به سړي ته نه ګوري. په لاره کې چې د ناست دی نو یو خدا ده چې په دې باندې به خلک تېرېږي، ښځې به هم تېرېږي، سړي به هم تېرېږي. نو ته به ښځو ته هم نه ګورې او سړو ته به هم نه ګورې. عض البصر نظر به دې ښکته ساتي. ولې ځکه ښځو ته کتل حرام دي او د دې نه ځان ساتل لازم دي. او دویم دا چې چېرته سړو ته نو سړو کې به ستا ګاونډیانې خپلوان به ناشنا خلک به که هر څوک هغې کې به بیا څه بحث شروع کړي. یاره دا فلانی خو ډېر ښه سړی دی، که ښه بحث یې شروع کړي او به دې منځ کې د هغه غیبت وکړي. یاره ښه سړی دی خو یاره فلانی کار یې ښه نه دی او فلانی چل ښه نه دی او فلانی یو خو دا نقصان وشي چې غیبت به در نه د هغه کېږي. اگر که ته د هغه صفات ولې شروع لکه تا نظر نه دی ښکته کړی او څوک روان دی خامخا به غیبت کوي او بیا د چا څه په لاس کې څه یاره د فلاني څه شی راغېستی او بیا مثلا توره غوټۍ کې هغه څه یاره دا به څه دا به څه په هغه باندې بیا خپل مکالمه او دغه شروع شي
نو بیا دا رسې نزدیکېږي غیبت ته او بل هغه پټو رازونو ته چې هغه څوک نه غواړي چې هغه دې فاش شي او بل چا ته دې ښکاره شي، نو هغه ځای ته پکې سړی رسي. دې د وجې نه به لاره کې ناسته اول نه ده په کار که سړی کینې خامخا دا حق پیدا کوي چې غض البصر نظر به ښکته ساتي. وکف الاذی او بندول تکلیف د خلکو نه، خلکو ته تکلیف نه ورکړي. داسې به ناست نه وي په لارې په منځ کې چې خلک ځي په دې باندې ورته تکلیف میلاوېږي. دا ناسته به په داسې ځای کې کې چې د لارې نه طرف ته خو بیا هم خلک ته وایي دا په لاره کې ناست و، لارې ناسته مکمل هسې ته د لار په منځ کې ناست دي، لارې خوا ته لږ ځای دی اخوا هغه ځای کې ناست دي، یعنې د اطراف ورته ناست دي. نو چا ته به دویم حق یې دا دی چې تکلیف به بې چا ته نه ورکړي. ځای کې باندې کې د خلکو لار باندې هغوی مجبور کې ودې باندې چې ډېر په سختۍ کې په سختۍ سره هغوی په دغه ځای باندې تېر شي. ځینې ځای کې خلک ناست دي دغه شیان ته د لارې په غاړه کې او بیا چې سره ډېرېږي مجلس چې واقع نو لاره مکمل بند دی، یا بیا چې ته ځې په هغه ځای باندې یا څوک ځي نو هغه کې ورته ډېر زیات تکلیف راسي. دې د وجې نه په لاره کې ناسته نه ده پکار، او چې کښېنې نو بیا به په لارې په منځ کې نه کښېنې، بیا به طرف ته کښېنې چا ته تکلیف میلاو نه شي. او دغه تکلیف هم او کف الاذی هر قسم تکلیف به د خلکو نه بند ساتي. تهمت تکلیف به دې بند ساتي، څوک تېر شي او ته وایې چې رفتانه خو داسې داسې دی تهمت ورباندې ولګي، یا نمیمه وکړي، چغلې وکړي، یا د یو خبره بل ته وایسي کس ناست دی یاره ده خو دا پلانی کس چې تېر شو کنده خو تا پسې داسې خبرې کړې. دې قسمه خبرو دا سره تکلیف به هغه ته نه رسوي، که په هغه په هره طریقه که هغه قولي او که فعلي، که په خولې باندې هغې تکلیف ورسوي او که هغې باندې فعلا هغې ته تکلیف ورکړي چې لار ورته تنګه کړي وغیره. دا د یهود دپاره راغلي چې یهودو ته به لارې تنګوئ، هغې ته به لاره تنګوئ. یهود مبارک راغلي چې یهود کله تېرېږي مسلمانانو ته ودرېږي، مسلمانان چې کله تېر شي دی به بیا روان وي. هغه وخت کې اسونه او داسې ځونه اوس ګاډې دي، یهودي ګاډی تېرېږي، یهودي به مسلمان ته ودرېږي، او مسلمان چې کله تېرېدو بیا به یهودي دي. همدا د هغو د ذلت دپاره ځکه هغه ډېر ذلیله قوم دی. وکف الاذی نور به تکلیف د مسلمان نه خلک باندې. ورد السلام او بل حق د لارې دارې چې واپس کول سلام دي، د سلام جواب ورکول. یو قرآن کې ویلي دي دو خبرې ذکر دي چې یا هغه شان ته جواب واپس که څنګه چې درته کړی، او یا سلام په احسنې طریقې د هغې نه ښایسته. یو چا درته السلام علیکم ویلی نو یا خو داسې ورته ووایه چې وعلیکم السلام، او یو چا درته ویل السلام علیکم ورحمت الله ته ورته همدغه شان بېرته ووایه، او برکاته یې ورته ویل ته ورته همدغه شان جواب کې ووایه، یا د دې نه احسنه وکړه. هغه ویل السلام علیکم ته ویې وعلیکم السلام ورحمت الله. هغه ویل السلام علیکم ورحمت الله نو ته ورته ویلی شي وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا احسن طریقه شوه. بیا دلته مجلس دی، دا کس په لاره کې ناست دی او رد السلام واپس کول د سلام په ده باندې دي، کول د سلام نه دي. دا ناست دی د دې نه بل ادب معلومېږي دا چې روان کس او دا په نورو احادیثو کې صراحتاً ذکر دی، روان کس به په ناست باندې سلام کوي. یو کس مجلس کې ناست دی او بل روان دی، دا روان به په ناست باندې سلام کوي. لکه د ګاډي والا به په پیدل روان باندې کوي. ډېر خلک کسان کې په کوم ځای کې هغوی بیا په ډېرو کسانو باندې کسان سلام کوي، او په یو کس ناست دی په لاره کې په هغه باندې به دا روان سړی سلام په هسې ناست دې ځای کې دا ناست دی او رد السلام دا به سلام واپس کوي. سلام کول په ده نشته، په ده باندې واپس کول دي. ولې روان سړي باندې حق دا دی چې دا پرې مسلمان باندې سلام کوي، نو ده سلام وکړو په ده باندې رد السلام. د مسلمانانو په حقوقو کې دي، د مسلمان په بل مسلمان باندې 15 حقوق دي. بل حدیث کې راغلي 6 حقوق دي، په هغه کې رد السلام واپس کول سلام یې سلام جواب ورکړي. نو په لاره کې ناست دی، دا د لارې حق دی چې چا در باندې سلام وکړو بیا به سلام جواب ورکړي. ډېر کرته خلک ناست دي په لاره کې چې سلام ورباندې وکړي، داسې ځان بوله کې لکه در باندې سره اورېدلی نه، یا داسې لکه ته چې په غوت باندې سلام وکړي سره به څه غوږ ونه رپوي. دا د لارې حق نه ادا کړي، نو دا دې په لاره کې نه کېږي. بیا د دې نه من راغلي ایاکم الجلوس فی الطرقات، په لاره کې به کله کښېنېدې لپاره دا وزده
لاره کې مه کښېنئ. نبي ته منع کړې ده په لارو کې به خلک نه کښېني په لارو کې. که خامخا یو چا دپاره ضروري چې خامخا لاره کې کښېني نو بیا به حقوق ادا کوي. که حق یې نه ادا کړي لاره کې به نه کښېني. که سلام جواب نه واپس کوي تکلیف د چا نه بندوي او نظر ښکته نه ساتي دا د په لاره کې نه کښېني. والامر بالمعروف یو څلورم خبره حکم کولی د نیکۍ. نیکۍ حکم به کوي چې په لاره کې ناست دا د لارې حق دی. یو چا کې یو نیکۍ کمې و خو په هغه شرایطو باندې کوم چې د امر بالمعروف نهي عن المنکر دی چې تا ته به یقیني پته وي ستاسو به دا خبره علمي چې دا نیک کار دی. د فلاني کس دا ورته یقیني پته وي چې د فلاني کس کې دا کامې شته نو ته به هغه ته ووایې چې یاره دا نیک کار کوه. مثلا لکه ته په جواب کې نه ښکاري اوس په لاره کې ناست هغه در باندې سلام وکړو تا جواب ورکړو نو اوس خبره جوړه شوه نو ته ورته وویل که سهار لمونځ کې خو نه وي په ماښام لمونځ کې خو نه وي خیر خو بیمار خو نه وي صحیح طریقه باندې بیا ورته دعوت ورکړه. داسې د هر څه په باره کې پیسې ښکته وي د هغه په باره کې نهي عن المنکر وکړه منع یې کړه او یا یې ښکته نه وي د پړکو نه بره وي نو هغې ته د سنت موافق دا امر بالمعروف شوې. پړکو نه ښکته چې پیسې وي چا ته پرې حکم وکړي چې بره یې کړه نو پړکو نه بره کول دا نهي عن المنکر شوه. انتې د منکر نه منع کې اوس دا ناروا ده څوک پړکو نه کې پیسې ښکته کړي ناروا نه منع کول نهي عن المنکر. او اوس چې بره دي پړکو نه خو د نیمې پنډۍ پر کې سنت دي نو دا امر بالمعروف دی دا دی واجب چې تکیه دا امر بالمعروف. داسې هره خبره چې یو چا کې کمی نو هغه هغې ته کول امر بالمعروف دا یې څلورمه خبره دا د لارې حق. والنهي عن المنکر یو منع کول د خلکو د بدو نه. یو سړی بدي کوي ناروا کوي یا منع کوي د هغې نه چې دا ناروا مه کوه ته په لاره کې ناست دا به تا لازم دي نهي عن المنکر به کې څنګه چې امر بالمعروف دا حق دی د لارې راواله کې او په لار نه کښېني. نبي منع کړي ایاکم والجلوس فی الطرقات ځان وساتئ د لارو نه په مجلس کولو ناسته کې چې خامخا یو سړی په مجلس کې کښېني هغې به را پنځه خبرې یاد ساتي دا لارې حق به ادا کوي ورنه نه به کښېني. نبي منع کړي نهي ده. فاذا ابیتم الا المشي فاتوا الطرق طریقه حقه بیا د لارې حق ادا کړه او حق یې څه دی عز البصر وکف الاذى نظر ښکته ساتل او خپل شر بندول مسلمانانو نه تکلیف لرې کول بندول ورد السلام واپس کول السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنکر او امر په نیکو باندې منع کول د بدو. دا متفق حدیث دی بخاري او مسلم.